یاره پرېږه زه تا چیرې روان کړی یم یاره یاره زرداده ته راځه دلته یو پیر دی ورسې خو دته به خامخا مدرې پورې دا نایست و نن به مال ورسو په دا پیر صاحب یې پاټ و ورسو راځه ما ته ته نه ویل زرداده بینې اوس هم یې دوه کسانو سره نایست ورځه چې ورسو یاره ځوانه په تا باندې تاویزان سوي دي بس ما اوبه هم دله دم کړي دي دا اوبه د سره واخه او دا دې تاویز دی دا تاویز ګوره مه په غاړه یې وځړه انشاءالله ورتعالی دا نظر به دې ختم شي دا دې پیر صاحب له مې هم راوستې سمه ده وروره سمه ځوانانو ته چیش لرالاست پیر صاحب موږ یو پوښتنې له راغلي یو کومه پوښتنه د ځوانانو ویکې بېخاره وکړه پیر صاحب ما ورته دغه خلکو ته څښتنه او تاویزان هم ښایسته ده د هغه مې ډېر تعریف اورېدلی ما پیر صاحب چې دا جنازې له ورسې 2 تکبیره درڅه تېري ته به څنګه نیت تړې څنګه به بیا په دا جنازه کې شرکت کوې څه بد سوال یې به راوکړې یاره دا قوم ټول ورځ زموږ چغو سره وکړه ځوانانو زه به تې ته یو اسانه مجلس وکړم دا خو دا معلومه شوله چې دا جنازه او دا مړی استیخ خپل نه دی که چېرې استیخ خپل وای دا مړی نو به ته پر هغه ټیم باندې په دایره کې موجوده وای نو دا استیخ خپل نه دی نو پیر صاحب بیا موږ څه چم وکړو یو چم هم مه کوئ ستیګه څه کم ځای خوښېدی د پرېدي جنازې له ځئ بیا نو 2 تکبیره څه تېر سوي دي بیا را روانې د موږ څه پوښتنه کوئ پیر صاحب الله که ستا خپل عزت دې ځان یې راڅه خلاص کړي درځه